د بلوڅانو وسلوالې ډلې ویلي چې د پاکستان د هوایي سمندري ځواکونو پر اډه یې برید کړی. سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مشئ. 3 ساعتونه مخکې د بلوڅ بېلتون پالې ډلې چې ځان ته ازادي پلوه پوځ هم وایي ادعا کړې چې د دوی جنګیالي د بلوچستان په تربت کې له یو وسلوال برید څخه وروسته د پاکستان هوایي سمندري ځواکونو مرکز ته وردننه شوي دي. پاکستاني سرچینو هم منلي چې په دغه برید کې 4 تنه بریدګر وژل شوي، خو ویلي دي چې د بلوڅ وسلوالو په دغه برید کې د ځواکونو تمرګ ژوبله نه ده اوښتي. د دغې ډلې ویان ژانان د بلوڅ په یوې خبري پاڼه کې چې رسنیو ته یې استولي یوه کاپي هم افغانستان انټرنیشنل ته هم رسېدلي، وایي د دوی د مجید لیوا سرتیري بریالي شوي چې د هوایي اډې شاوخوا دیوالونه مات کړي او هوایي اډې ته ورننوځي. دوی دارنګه ویلي چې اډې ته د دوی د ځواکونو ننوتلو 3 ساعته وروسته هم جګړه روانه وه، خو د پاکستان پوځ ادعا لري چې ټول بریدګر یې وژلي. له دې سره هم مهاله په بلوچستان کې سیمه ییزو رسنیو هم په تربت ښار کې د چاودنو او جګړې په اړه خبرونه خپاره کړي. د بلوڅانو ازادي غوښتونکي پوځ چې په بلوچستان ایالت کې یوه وسلواله ډله ده، د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان د امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. د دغې ډلې په تیرو میاشتو کې هم د بلوچستان په تربت، ګوادر، مچ او نورو سیمو کې د پاکستاني پوځ په ډیرو مهمو مرکزونو بریدونه کړي وو. تیره اونۍ دغه ډلې ویلي وو چې د ګوادر په بندر کې د پاکستان 25 پوځیان وژلي، خو پاکستاني پوځ د دغه شمیرې ناسمې بللي دي.